که د موبایل د چارج ستونزه نسي پیدا کولی اصلي ایبیابي یې نسي کولی چې مشکل په کوم ځای کې دی نو دا ویډیو تر پایه راسره وګوره. سلامونه ملګرو، سملا همت یم د همت ټیک یوټیوب چینل څخه. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ ویاست. نن په دې ویډیو کې د موبایل هغه ځایونه درته معرفي کوم چې د هغه ځایو څخه ټلیفون چارج نه نیسي او بیخي چارج ورکوي نه. نو راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. خدای دې وکړي چې د ګټې وړ مو وګرځي. او ملګرو چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ ټنۍ هم ووهئ تر څو نوې ویډیو تر تاسو پورې په اسانۍ در ورسیږي. نو غواړم نن د موبایل د چارج د نه ورکولو ایبیابي تر سره کړو چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی او ایب یې څنګه پیدا کړو. نو راځئ قدم په قدم مخته ځو او اول باید کوم ځایونه چک سي. اولا ټلیفون راغلی دی مثلا چالانه دی خو چارج نه ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی چې چارج نه ورکوي؟ یو بند ټلیفون دی. بند ټلیفون چې دی عموما اول یې باید سړی د چالان دغه پیدا کړي چې څه رقم یې چالانه کړي. چې چالانه مو کوي وروسته کې چارج نه ورکوي بیا دغه مراحل مخته وړل کېږي. نو اولا د ټلیفون د چالان لامل باید سړی پیدا کړي. هغه اوس مثال موبایل دی راغلی دی چارج نه ورکوي او موبایل چالانه دی. اولا بیا چارج ته وتړو دا نه چې تر مخه زه د چارج ځای ور اچوو او بیا هم نسي جوړ. نو هغسې نه، چارج ته چې مو ور واچوئ اوس دا E50 موبایل دی مثلا ټول نور دغسې طریقه یې فرق نه سره کوي چې په دغه رقم باندې چک سي. اول به د ساپورټ څخه ونیسو یا د چارج کیټ چې ورته ویل کېږي. میګر به ور واړوو د DC وولټ ته تور پر بدنې باندې او سور دلته ګورئ په دې ټلیفون کې 5.1 برق ستا پوره دی باقي. نو مشکل د چارج په ځای کې نسته، د چارج په ځای کې مشکل حل دی. اول دا ځای باید چک شي وروسته تر دې دلته خو چارج سته. نو بعد دا پټه چې ده سبمین پټه دا باید چک سي. اول یې پټه به چپه راواړوو دا سر به یې چک کړو. دلته هم برق سته دا هم جوړ چې دا مو چک کړه وروسته بعد OVP سی پیدا کړو یا پاسې سی بعضې ملګري ورته وایي هغه باید پیدا کړو او هغه چک کړو. مثلا د دې ټلیفون دا دلته ده دغه یې OVP سی ده. اولا د دې خروجي او ورودي باید چک سي. راځو دا یې ږدو پر دغه باندې پر بدنې باندې تور لاین او سور لاین باندې د OVP ورودي ګورو. ګوره دلته برق نسته. ګوره OVP ته برق نه راځي. ولې نه راځي؟ وجه څه شي ده؟ خو دلته د سبمین پټې ته هم برق راتلی دلته برق نه راځي. دلته د دې وجه دا ده چې کله دلته خو راځي برق اماده یې دلته نه را انتقالوي. دلته دا پراخه سوی دی دا جیک دلته یې صحیح نه را رسوي. بیا څه چم وکړو دې سره اوله مرحله کې لږ به دا ځګۍ ورته وتوږو دغه د چم څخه واچوو دا به وتوږو بیا به یې راواخلو دلته بیا جمپر کړو د دې جیک په دا ځای پورې دلته بیا جمپر کړو. په دې صورت کې بیا برق راځي ورته. نو زه خو اوس به زه صرف دغه نښې سره کښېکاږم. جمپر یې تر ټولو بهترینه طریقه ده بل وخت هم اسانه نه خلاصوي. صرف په دا سره لږ کښېکاږو چې اوس فعلا کار وکړي. دلته ګوره دې ټلیفون ته ورودي برق راغی. ورودي راغی دلته چې راغی برق باید خروجي یې هم وګورو. که چیرې دلته ورودي و او دې خوا ته خروجي نه و دغه ایسیان یې اکثریت ټلیفونان د یو رقم دي. ځینې ماډلونه شته چې هغه دا رقم نه فرق کوي د دې سره. نو دا خو باندې بیا وروسته موږ بعض د غټې دي بعض د کوچنۍ دي لکه د M250 دی هغه د دې سره فرق کوي. د دې ټلیفون د E90 دی د دې سره فرق کوي. نو هغه بیا ځان ته طریقه لري خو د دوی د اکثریت دغه رقم دی. دغه رقم دی بیا را اخلو که چیرې دلته ولټاج و برق و
خو دلته نه و، پر دا سر باندې نه و ولټاژ. نو په دې صورت کې به بیا که چیرې شاټي نه درلودله یو جمپر لاین دلته لیم کو بل دلته لیم کو هم کار کوي. که فکر سره راوکاږو ځینې پورته کړو د مابینځ کې چې کومې دوې پایې دي هغه سره وصل کو هم کار کوي. خو دا که چیرې دلته و دلته نه و د چارج اصلي لامل دغه دی بس دا به ورته جمپر کړو. خو که بیا په دواړو خواو کې و دلته هم و او دلته هم و نو بیا مشکل دلته نشته. دا OPC جوړه ده. بیا به څه چم وکړو تخت به راواړو دا بلې خواته تخت به دلته راواړو راځو چارج سي پیدا کړو. OPC چې ده مختلفو ځایو کې ده نو باید پسې وګرځو هغه اصلي OPC پیدا کړو. اکثریت شباهت سره لري سره ورته دي. نو بله نښانیه دا ده چې کوم زینر ډي وي پر دا ځای کې باندې دا خامخا سته ورباندې د OPC په بغل کې خامخا سته. یو دانه ټلیفون کې راسي دا نه یې پکښې یا بل مستري ځینې کښلی دا اکثره وخت د ډېر برق شاټۍ په وجه باندې دا وسوځي شارټ سي بیا مستریان چې وباسي چشلې چې ووژني بیا جوړ سي. نو دا خامخا په بغل کې سته. اکثره ملتري دي په دېرشو په نورو ټلیفونانو کې بعضې مستریانو د اواز یې سي د OPC پر ځای کښلی بیا یې نسي جوړولی. نو ډېر دا شیان ماته راغلی دي چې د اواز مشکل ور پیدا سوی په دا وجه چې OPC نسي پیدا کولی. یا په بعضې ټلیفونانو کې د چارج د ایسي د ځایه د اواز ایسي کښلی. نو دلته راځو د چارج ایسي پیدا کوو. د دې ټلیفون د په دا څه کې باندې ده 1514 ایسي ده. دلته چې کوم سلف دی او کوم دغه اوار خازن چې دی دا اکثریت د چارج په ایسي کې د چارج پر پایې باندې په اکثر ټلیفونانو کې دا وي. نو دغه بله نښاني ده چې دغه اوار خازن چې دی دا تر د نورو خازنانو لږ کښته دی. دا خزان چې دی تر د نورو خزانانو لږ کښته دی. نو اول بیا دلته وګورو چې آیا دلته برق سته که نه سته. و دلته هم سته پر دا سل باندې راځي دلته هم سته. که دلته هم سته بیا هم ټلیفون نه چالانه کېږي او هېڅ چارج نه ورکوي امپیر نه لري نه په ګل کې ورکوي نه په چالان کې. که باید داسې و چې په ګل کې ورکوي په چالانه کې نه ورکوي هغه بیا مشکل ډېر وخت د دې سي څخه نه وي. هغه د دې سي څخه نه هغه بیا نور ځایو څخه وي. هغه مثال د ډیټا د پایو څخه چې ډیټا پایو باندې سیده دغه چارج سي ته نه راځي چې ټلیفون ژر چارج دی. که په چالان کې ور وتړې داسې ښیي چې مثال ټلیفون کې مشکل دی یا چارج صحیح وصل نه دی کیبل په دا وجه چارج نه ورکوي. که په ګل کې ورکوئ په چالان کې نه ورکوئ که په دواړو کې نه ورکوئ بیا دلته هم برق راتلی نو بیا مشکل په دغه ایسي کې دی دغه د چارج په ایسي کې دی. او که بیا داسې چې په چالانه کې ورکوي او په ګل کې نه ورکوي بیا هم اکثره وخت په دې ایسي کې مشکل وي. خو بیا د OPC سره یوه دانه پایه ده هغه د دې دپاره چې په ګل کې ټلیفون د چارج علامت ته ورواړئ چالانه کې CPU چالانه کې په دغه وجه باندې بیا که هلته مشکل OPC بایپاس سوي سیم کشي سوي نو په دا وجه بیا په ګل کې چارج نه ورکوي. هغه اکثریت په میډیاټک CPU کې داسې کېږي. نو که دلته هم راځي اوس بهترې خطا د مثال دا ټلیفون باید وګورو چې مشکل آیا تر دې ایسي پر دا سلف باندې برق څو راوځي. دلته خو یې ورودي برق څوک چې داخلېږي د ایسي ته دلته خروجي راباسي پر دې سلف باندې پر دې باندې 3.5 ولټه راباسي اما دلته 15 ولټه دی. دلته 4.2 تر 3.4 پورې باید راوباسي. خو هغه ولاړ باید نه وي. که ټلیفون جوړ وي ولاړ نه وي نو دا ټلیفون جوړ نه دی. صرف مې د دې دپاره دا در وښوئ دا ټلیفون باندې مو کار وکړئ چې معلومه شي موږ ته چې کوم ځای پورې برق راځي کوم په دې کې په ټولو ځایو کې برق راتلی مشکل د دې ټلیفون د په بل ځای کې دی نه چالانه کېږي. ما ته یو مستري راوړی دی تر اوسه مې نه دی جوړ کړی. نو پر دا سلف باندې چې کوم برق وځي 4.2 بیا راځي 3.15 ته بیا 8 ته ځي راځي مثلا جریان کشي لکه د جوړ ټلیفون دی چې ده داسې برق وي. که دلته داسې جریان کشي راتله بیا په دې ایسي کې برق نشته او که چیز تر 4.2 کم او یا درې دی یا بیخي برق دلته نه راتلی ټلیفون چالانه کېږي خو چارج ته چې وتړې دلته برق نه راځي بیا په دې ټلیفون کې مشکل شته بیا جوړ نه دی دا ټلیفون دا ایسي مشکل لري. او که چیرې بیا داسې و چې دلته برق راتلی خو دلته نه راتلی دا سلف نه راتلی نو په دې وجه بیا په دا ایسي کې مشکل شته. دا ایسي باید تبدیله شي او ډېره په احتیاط سره تبدیله شي ځکه دا دلته چې دی هارد دی ټلیفون هارد دی او چسپې دی که چیرې حرارت ور ورسېږي دا هارد بیا ریوال غواړي نو کوشش به وکړو چې دې ته باید حرارت ونه رسېږي. کولی شي په دغه سربیره یم باید څه پټ
نو دا یې چې تبدیله شي بیا انشاءالله مشکل حل کېږي. او که بیا هم مشکل نه شو حل نو بیا نورې مرحلې لري چې نور ځایونه خراب. نو اصلي لامل چې دی، اصلي وجه چې ده د چارج د هغه دغه لاملونه دي. او که چېرې یو وخت داسې پېښه شي چې دلته برق راځي، سافټویر په جیک ته برق راځي، اما دې پټې ته برق نه رسي، مین پټې ته برق نه راځي چې په را سره وګورئ، بیا به راواخلو یو جمپر به دلته وکړو، یو به دلته وکړو، یا سیده د دغه جیک څخه د جمع د پای څخه سیده کش کړو د ماین بورډ و دغه ته دا پایه دلته را کش کړو، بیا هېڅ خبر نه ده، بیا چارج کار کوي. خو اکثریت مشکلات یا په دغه ځای کې وي، د سافټویر او مانویر په مابین وصل نه وي پوره، دا پټۍ نسي وصلولی، پایې پرې شوي او یا او پی کې مشکل وي. هغه ټلیفونونه چې چالانه دي او که بیا بند وي نه چالانه کېږي، نو اصلي وجه د بند ټلیفون د هغه باید اوله پر ټلیفون چالانه شي، بیا وروسته پر چارج باندې کار وشي. داسې نه چې ټلیفون بند دی نه چالانه کېږي، موږ د چارج په شیانو کې اخته یو، په چارج پسې ګرځو چې ولې چارج نه ورکوي. نو هغه طریقه یې غلطه ده، باید ټلیفون اول چالانه وي وروسته بیا چارج ورکوي. که ټلیفون نشي چالانه نو خو وجه اصلي دا ده چې ټلیفون چالانه کېږي نه، ټلیفون کار نه کوي. که کار وکړي خامخا باید یا چارج ورکړي. چارج ځایونه دغه څو ځایونه چې ما درته یاد کړه، که دا ځایونه کار وکړي خامخا باید ټلیفون چارج ورکړي. که بیا هم چارج نه ورکوي، دا څو ځایونه جوړه وي چارج نه ورکوي، نو دا ټلیفون بیا چالانه کېږي هم نه. که چالانه شي په دغه ځایو باندې خامخا چارج ورکوي، یا د چارج حصې ده، یا او پی حصې ده، یا مین بورډ د سافټویر سره نه دی وصل، یا سافټویر وصل دی د دغه سومین د پټۍ سره، د پټۍ سره وصل دی خو د بورډ سره نه دی وصل. دلته باید جمپر ورته ترسره شي، او جمپر هم داسې یو جمپر ترسره شي چې هغه د فاست چارج طاقت ولري. دا ټلیفون فاست چارج ته راوړي، نه ولټه برق ته راوړي، باید هغه طاقت ولري، ګرم نه شي چې یا په ماسې ګرمېدو باندې یو 5 دقیقې کار وکړي بیا پرې شي وسوځېږي. باید یو داسې جمپر وي یا 3-4 لایې وي، یا کوشش وکړئ څه پنډ جمپرونه هم شته، د هغو څخه کار واخلئ چې دلته یې کار کوي. نو باید دغه جمپر هم ډېر کمزوری نه وي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو د خوښۍ وړ ګرځېدلي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. کوم چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی، سره سبسکرایب یې کړئ، او که ویډیو خوښه شوه لایک یې کړئ، او کومه پوښتنه یا نظر درلودی خامخا یې په کمنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله زه هم په خدمت کې یم. چاره ستونزه وي خپلې تجربې به درسره شریکوو، یا کوم نظر راته لرئ، یا کومه داسې تجربه لرئ په ټلیفون کې تاسې هم چې کېدای شي ما هغه نه وي زه هغه طریقه هېڅ انسان پوره نه دی، بیا تاسې هم راسره شریکه کړئ، پر هغه به یو ویډیو جوړه کړو، یا به ما ته هم تجربه شي راته، نورو ملګرو سره به هم هغه ستاسو تجربه شریکه کړو. د الله په امان ښه وخت ولرئ.